هغه میرمن چې په فضا کې تر ټولو زیات وخت تیر کړ. په خلا کې د زیاتو ریکارډونو جوړونکي یو 40 کلنه ستوري مزلي په فضا کې د 328 زیاتو ورځو له تېرولو وروسته بیرته ځمکې ته راوګرځېده. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو، که غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ، د دې لپاره د افضل کلیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره شریکه کړئ. دغه ستوري مزلي لومړنۍ میرمن ده چې په خلا کې تر ټولو ستورو مزلو زیات وخت تیر کړ او بیرته ځمکې ته راوګرځېده. هغې په خلا کې شاوخوا 1 کال وخت تیر کړ چې په دغې موده کې ډېر زیات ریکارډونه او مهمې کارنامې هم په خپل نوم کړي دي. کریسټینا کوچ د 2019 کال په ډسمبر کې لومړنۍ ښځه ستوري مزلي شوه چې په لومړی ځل یې په خلا کې په 1288 ورځې وخت تیر کړ. له دې مخکې په خلا کې یو بل ستوري مزلي پیګي وټسن په مسلسل ډول 288 ورځې وخت تیر کړی و چې په ساینس کې لومړنی ریکارډ یې جوړ کړی و. خو د هغې ریکارډ کریسټینا کوچ مات کړ او په یو ځل یې 328 ورځو په موده کې زیات وخت تیر کړ. کریسټینا کوچ د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د یوې بلې ستوري مزلي جیسیکا میر په مالټیا په خلا کې نړیوال خلایي سټیشن ترمیم کړی و چې یاده کارنامه هم نوموړې په خپل نوم کړې وه. نوموړې لومړنۍ میرمن ده چې په خلا کې نړیوال خلایي سټیشن ترمیم کړ. کریسټینا او جیسیکا دواړو په خلا کې د نړیوال خلایي سټیشن په بهرنۍ برخه کې د لګېدلي پاور بینک 2 بیټرۍ بدلې کړې چې له امله یې د دواړو ستورو مزلو میشن پوره شو او دې ته اړ نه شوې چې یاد نړیوال خلایي سټیشن ته ننوځي. البته له دې پخوا هم په خلا کې د نړیوال خلایي سټیشن د پاور بینک بیټرۍ د ښځینه ستورو مزلو لخوا بدلې شوې وې، خو هغو ټولو ستورو مزلو سره خامخا یو نارینه ستوری مزلی به موجود و. کریسټینا کوچ په خلا کې د لومړي ځل لپاره د خپلو نورو همکارانو په مرسته د لومړي ځل لپاره خواړه هم پخه کړي چې دا ریکارډ هم نوموړې په خپل نوم ثبت کړی دی. هغې د 2019 کال د کرسمس په موقع 15 ډوله ځانګړي خواړه پخه کړي وو چې د تېرې جنورۍ په 9 نیټه باندې یاد خواړه ځمکې ته راولېږدول شول. دغه ستوري مزلي کریسټینا کوچ په خلا کې د 328 ورځو زیات وخت له تېرولو څخه وروسته د فبروري په 6 نیټه بیرته ځمکې ته راوګرځېده.